یو خبر ادا کړی دا ان الله يحب التوابين او دوه خبر ادا کړی دا ويحب المتطهرين دو جملے مبارکی ان الله يحب التوابين دا یو جمله ده ويحب المتطهرين دا دویمه جمله ده پښتو کې ترجمه دا ده الله وی زما مینه ده د توبه استونکو سره کم کسان چې توبه زما په جناب کې وباسي الله وی زما د دې سره مینه ده او د خدای محبت د بنده سره دا بس انتہائی کامیابی دا بنده ده چې خدای دې خپل محبوب جوړ کو الله وسره مینه وکړه بس دا څومره عبادت چې دي دا د دې لپاره دي چې خدای مونږ او تاسو سره مینه وکړي او زمون په ګناهونو قلم د عفو او د بخشش راکړي الله وی زما د توبه استونکو سره مینه ده او دویم فرمایي ويحب المتطهرين بل مې د هغه کسانو سره مینه ده چې ځان پاک ساتي او پاکی کوي د دې سره مې مینه ده دې اوله جمله مبارکه کې ان الله يحب التوابين الله وی زما د توبه استونکو سره مینه ده چې د باطنی پلیته نه ځان ساتي یو ظاهری پلیتی ده یو باطنی پلیتی ده چې دې زما په جناب کې توبه وباسي او د باطنی پلیته نه ځان بچ کی ويحب المتطهرين او بل وی الله وی زما د هغه کسانو سره مینه ده چې هغه د ظاهري پلیته نه ځان ساتي پلیتی دو قسمه پلیتی ده یو باطنی پلیتی ده باطنی پلیتی استل ډیره حمدا قرآن عظیم مخکې کړی را باطنی پلیتی دی ته وی چې ته پستر ګونی دا باطنی شغل اسم فاعل د بطن باطن چې دی شغل اسم فاعل د بطن بطن خېټه ته وی دنه په خېټه کې ده دا امر مبتن دی دنه دی او تی ویني نام دا هغه پلیته نظام ساته د باطنی پلیته نظام بچکا ويحب المتطهرين معنا شوا چې د ظاهري پلیته نه ځانو ساته اصل کې
د دې طهارت او د نظافت او د پاکه سلور مرتبه دي. د پاکه چې دی او د صفای چې دی او د طهارت پاکی ته وایي. د پاکه سلور مرتبه دي. یو مرتبه د علماء لیکلي دي الطهارة من الحدث والخبث. یو پاکی دی د حدثنا اغا پلیتی چستا پا اندامونو نخکاری، لکه مثلا یو سړی ورکوټ یو دسمات کو نو دی به استنجاو کی یا په لوټه یا په اوبو. که په لوټه باندې وکړي هم ډېره ده، کاغذ باندې وکړي هم کافي ده. دی به دا استنجاو کی. باقي داس درې اندامونه چې وینځي او په سر باندې مسح کوي نو په دې خو څه پلیتي نشته. دې باندې ولې دا ته وینځي؟ تا ورکوټ یو دسمات کو یا دلوی یو دسمات کو نو د عقل خدا تقاضا ده چې فقط دغه ځای وینځي. لیکن من چارندامم کو دا چارندام چې دی دا تکه نو دلته خو پلیتی په دې لاسونو په دې مخ خو نشته. دې ته فقهای کرام حدث وایي. نو اول مرتبه د پاکه چې دا د چې هغه پلیتی چې ستا په اندامونو نخکاری، خو شریعت ویلي دي چې کوا غدس کوا چارندام کوا. ورنګنی د عقل خدا تقاضا ده چې څو ورکوټ یو دستا مات کړی دی بس هغه په وو باندې وینځه یا په لوټه باندې صفایو کا یا په کاغذو کا. دا سلور اندامونه ته ولې وینځي؟ بشریت حکم کړی دی، دا د حکم د شریعت دی. او دویم خبث ته خبث دی ته وی هغه پلیتی ده چې ته په سترګو ویني په دې بدن لکه وینه ده دې را باندې لګېدلې ده نو ته به وینځې دا ده به پاکي یا قاذورات یا بول دی چې په دقه ته رسیدلی وي نو ته به پاکي. دې ته خبث وایي. ناول مرتبه د پاکه دا ده چې د دې حدث او د خبث نه متخفل بدن پاک او ساتي. دا یو مرتبه د پاکه ده. ما تاسو آیات کې خبر وکړه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله من د توبه استونکو سره چې د پلیته باطینی نزان ساتي، ويحب المتطهرين چې د پلیته ظاهری نمزان ساتي. د دې دوانو پر کو سره د الله مینه ده، د الله سره محبت ده. دویمه مرتبه د طهارت ته طهارة الجوارح من الجرائم. دویمه مرتبه د پاکه دا ده چې د خپل اندامونه به د ګناهونو نه وساتي. ستا په دې بدن کې چې څومره اندامونه دي دا به ته د ګناهونو نه وساتي. دا دویمه مرتبه د پاکه ده.
طهارة الجوارح من الجرائم، چې ته به دا ټول اندامونه د ګناهونو نه وساتې، د ګناه نه به پاکې، صرف دا بدن به پاکې، دغه معمولی پلیته نه. دریمه مرتبه د حضراتو د طهارت دریمه مرتبه چې ده طهارة القلب من الصفات الرذيلة. دریم مرتبه د پاکه دا چې دا خپل زړه د صفاتونو بدو نه ساتي، دا خپل زړه چې دی دا د بدو صفاتونو نه ساته، بد صفاتونو نه خپل زړه ساتي، لکه بخل دی، دا زړه د شومتوب نه ساته، تکبر دی، دا زړه د تکبر د صفت نه ساته، طلب جاه دی، ته مرتبه طلبی، کم ځای ته چې ورشي نو دا په زړه کې ستا راځي خبره خرابه شوې ده، چې په دې ځای کې دا ټول خلک صرف زما عزت وکړي نو باز دا کافي ده. دې ته طلب الجاه وایي. ته په دې لګیا یې چې دا ټول چې زه کوم ځای ته ځم چې زما خلک عزت کوي، ته طالب د جاه یې، دا دنه بدترین پلیتی ستا په زړه کې پرته ده، تا ته پته لګي نه. کوم ځای کې د عزت کیږي الته وردی، چې عزت نه کیږي نو وردی، معلومه شو چې دا سړی په سخت پلیته د طلب جاه، د طالب د جاه، د خپل مرتبه طلبي. حسد، چا سره کینه کول، دا باطنی پلیتی ده، د دې بدی پلیته نه خپل زړه وساته. موسی علیہ السلام مبارک یو درې ورځې استسقا د پاره لاړو. امام غزالی لیکلی دی احیاء العلوم کې چې دې بطال تکي استسقا به کوله، باران نو ورید. موسی علیہ السلام یې د خدای یا خدای تم سړی یعنی کی باندې ټیم کی ستا پیغمبر ما درې ورځې می استسقا وکړه، باران نکېږي. نو دا خلک زمانه چې ته ونه ګرځي چې دا څنګه د خدای پیغمبر دی، د خو باران یې مونږ ور دغه شی دی. ځکه چې خدای دعوه یا د پیغمبریو کې ناغې کې خبرې راځي، وی الله دا باران څنګه نه کیږي. نو موسی علیہ السلام ته خدای وی تاسو دې استسقا کې چې دا د جمی موس کوي، پدې کې یو سړی دی هغه کینهګر دی، چغل خور دی، یو کینه کوي او بل چغل خور دی، چغلی خوري، دی چغلی کوي. چغلی دی ته په شریعت کې وایي نقل کلام الغیر علی وجه الافساد، چې ته د یو خبره بل ته نقل کې د دې لپاره چې د دوی په مابین کې دښمنی جوړه کما. وې دې چغل خور پتا سو کې دین زکه باران نوري. موسی علیہ السلام د الله په جناب کې سوال وکړ چې یا الله دا سړی مونږ ته وخاینو د دې جماعت مې وباسو. نو موسی علیہ السلام ته خدای فورن وی خان زبل د چغلې نه منې کومه، نو تا ته داغه په سر باندې چغلی وکما. نو پیغمبر د خدای دی هغه ابراهیم علیہ السلام سردار د پیغمبرانو پر رسول الله په دویمه مرتبه ده. وی الله باقی په دې مسله خو نور نه پېږ،
ابراہیم علیہ السلام وی ز په نه پیګو موسی علیہ السلام وی چې باقی په نه پیګم څه چلو کو وی موسی علیہ السلام ټول تدوایا چې راشي زما په جناب کې توبه وباسي ناغه سړی بم پکې توبه وباسي هغه باندې پرده واچوله هغه باندې پرده خدای واچوله نو چغلی چې دا خراب صفت ته دا د دې زلون او باسا یره خلاصه کلام دا چې دا بد صفاتونه اولیاء ذکر کړی دي یو خدای دې ته مریدان دي او پیران دي هغه غریب د تصوف نه خبرم نه دي راځه صفاتونه چې دي کنه اخلاق رذیله دا ویا دي او یادی دې غریب تسبیح لري یا دې د حقیقت نه خبر نه دی ګوري دا یوازې تسبیح ورول نه دیږي دې کې خبرې دي دنا نو او یا بد صفاتونه دي او حدیث مبارک کې راغلي دي چې په کافر باندې با او یا خاماران په دې قبر کې مسلطي او یا خاماران به په دنه چکونه به په لګي یو کې صلی غلی دی هغه کې مونږ بل وجو یو کم سل او په دې بل روایت کې او یا راغلی دی علما وی چې دا یا ماران زکه په مسلطي چې ار یو مار دا حیثیت لري رسول الله فرمایي چې دې زمکه تراخ کار شو کنه او په دې کې پوکي وکړو پرشه وکړو د سلور قنج دنیا زمکه بشین بوټي بیا را زرغونه نکی دومره زهر دی پدې کې وی چې دا بیا خاماران په دغه مسلطي چې بد صفاتونه بیا دی او بیا واړه په دغه کشتنو د اربد صفت په مقابله کې په یو مار مسلط دی است فکر کبا ته ظاهر په سر رواني نه د باطن غمو کا کنا دا درې مرتبه شوې سلورم مرتبه د طهارت دا طهارت السر عن غیر الله دا خپل باطن به سیوا د خدای نه وساتي په یو دغه باطن بپا یو خدای باندې مامور کې دے باطن کې به یو خدای وساتي باقی ته وباسا ته ظاهری جامو په شراغلی ظاهری جامې پاکه بس سړی الله سونه مینځي اوه ادا شو ته ګور یاس مرګري یې ټیک ته دا ظاهر پاک ساتي د ظاهر دا ته چې څنګه پاک ساتي نو دا په قران او حدیث کې نشتا د دوبو په استنجا باندې او بهایي دا په شریعت کې نشتا دا ته چې څونه بهایي دا ته چې څونه او باندې او داس کې دا په شریعت کې بالکل نشتا حرام کار کوي د ظاهر په پاکه را لګېدل دي باطن غافل پروت دی تا باطن پاک کا ظاهر فرید تو هغه چې شریعت سبیلی دي دومره کارو کا تانوی بابا لیکلی دي چې سړی د وبډيري لګي او دا ځای پاکي او را پاکي معلومه شو د وسوسه د ځل کې وسوسه ده د باطن پلیته ک باطن د پاک وی نو دون خبره به بیان کولا د باطن د نه پاک پلیته زکه دا ځای وی دی وی پاک نشو نور یو په لګي نور په لګي د نه باطن خراب دی دې پدې را لګېدل جامو پسې مونږ را رواني جامې پاکه ساته بدن پاک ساته ټیک تا شریعت کې راغلي دي خو په سم مقدار نجی دن باطنم پاکو ساته لکه دا جامې چې پاکه ساته مولا لکاری رحمت الله علیه لیکلي دي مرقات کې چې
بایزید بابا پسې یو مرید را روانو چې بایزید بابا به څنګه قدم پورته کړو هغه مرید به په هغه ځای قدم کېښود دقسې روان دي دی ورته را واپس شو ورته وی ته زما په قدم قدم اږدې وی یاد لره تا ته یو خبره کوم والله لو سلخت جلد ابي يزيد کتا زما د دې بدن نه دا سرمنو وستلا ثم لبسته بیا دې واغستلا دا سرمن دې ځوانو وستلا او تا واغستلا نما نلتا مقدار خردلة من مقاماته ما لم تعمل عمله زما چې کوم مقامات دي پاغي کې بدوري په مقدار باندې امتا ته ونرسيږي تر کومه پوری چې تا زما مکمل عمل نه کړی دا ظاهري ادب کوي ال زما باطینی ادب وکا زما په قدمونو تقدمونه کړي ټک ته دا سنا روا نه ده لیکن ته د باطن خیال تانه دې ساتلې بیا یو توی دو شیرونه وته وی عربی کې ما بال نفسك ان ترضى تدنسها وصوب جسمك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس وتوي اے بچا ما بال نفسك ان ترضى تدنسها دا نپسته په ګناوونو باندې پلیته هغه نفس ته په ګناوونو پلیت کړي دي او وصوب جسمك مغسول من الدنس او دا جامې دي د خيري نډېر پاکي کړي دي او دنه باطن د خيري نه پاکي دا دولیو خبره اوريږي تا په ظاهر لګیا یا ته د ولایت خبر م نه ته فکر کوه ته په ظاهر لګیا شوی وې دا جامې دي څنګه پاکي کړې دي د خیرینا او دنه نفس ته خیرن دی هغه نه پاکي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها تو امید کې چې مال به الله نجات راکړي او په لار د نجات نه ځي ان السفينة لا تجري على اليبس بیړې خو په اوچ نه چلیږي د بیړې د پاره خو په کار دي منګه پدې پلیتی ورور ټول پکې راګیریو حب المال محبت تمال سره جناب رسول الله فرمایلی دي رواه البخاري حب الدنيا رأس كل خطيئه محبت د دنیا او د مال چې دی سر د اری خطاې دی مال چې د خدای درک نو د الله په لار کې او په بچو یو لګوا په فضولیات یې ملګوا په فضولیات یې ملګوا نو دغه مال بیا خدي دغه مال د خدي د خدای په لار کې دی لګاو مختصره خبره کوم منګه جوې پروزو مې وسلو غنټه درس کو درې سلور غنټه خوشا کو د دوره کې چھټي نیوي هغه چې دین عثمان صاحب مبارک مراغي بیری رومتا دا د حاجانو صاحبانو ټول لیدل بیری رومت راغي او دا مسجد القبلتين سره دي زه ته بار بار ورغلی بلکې ورکو شوی هم ایمه اوس مقصدی چې څنګه د زمانه رسول الله کې وقت شدي بیری رومت عثمان صاحب مبارک راغی چې وې قتل کنه نو مسلمانان ولار دی مدینه منوره کې دا کوی چې د یو يهودي وو د بم یو مشکو په یو روپې د سپینو زرو ورکولې هغه ورځو کې یو روپې د سپینو زرو ډیر مالو سخت ګران به ورکولې او مدینه منوره نور یې بچوي هغه دا شوی دا د رسول الله په برکت مدینه منوره شوه هغه دا شوی چې بده وسکلی نو کې کولی بده او دستونه به د باندې ولګول ترخی وبوي
منګه یو ځای کې طالبې کې دیرو او بترخې وي منګه به سلور میلیون او برورې په منګي کې منګه باندې مرڅ تیر شوی دی او ټول ترخې او به هغه بچري اوس کله کله دلکو به رسلي او بل به فصلې قې لګاو هغه په یو روپے مشور کو بس عثمان صاحب ته ولاړ دی او ډېر ګران او بخر سي په یو پیسې نه په دونه په یو روپے بیا چې دینو مسلمانان راغلي دي او خلک نورم راغلي دي کافرم راغلي دي او بده دنه غواړي ناګنا د دې کوینه د چار دیواری ته وکړې وا او سمشتا ا چار دیواری ته وکړې وا او دروازه پکې لګولې و دروازه به بند کړې خلکو ته وی زه بزستلې شوم نور یو بنې شم راځتي او به د خپل راځتلې نو پسونو خلق با بیو بون را واپس شو او 3 میله مزل بیا کړو په کم 3 یا 2 دونه فاصله کې دی د مدینه طیبه نه هغه برا واپس عثمان صاحب چې د خلکو دې تکلیف ته وکتل کنه يهودي ته یو ورځ راغی یره وی تاسو یو مشوره کوم عثمان صاحب مبارک وتوی وی تاسو یو مشوره کوم د دین کې بزانو خيار کې غوري وی تاسو مشوره کوم می خوایا عثمان غنی وی وایا هغه په جند کنه چې دا عثمان غنی دی وی دا کوي دې په ما خرڅ کا دا کوي په ما را خرڅ کا نغه ته وی نه صاحب په دې خو ځلوي دولت ګټم د خدای بندا پتہ یې څنګه خرڅ کما وی په ما را خرڅ کوي نه خرڅو عثمان صاحب مبارک سوچ کو ورته وی خنو بل مشوره در کومه وی دا نیم کوئی پمارا خرس کا نیم بستاوی نیم بزمائی او پیسے با د پورا کوئی در کوما پیسے با پورا در کوما وی سنگ چل کے وی خرسوں میں عثمان سے بتوی نیم را باندې را خرس کا نیم بستائی نیم بزمائی او پیسے دل پورا در کوم د پورا کوئی وی بس تک خرچ کړي به عثمان صاحب ته وی چې څنګه چل وکاو د دین کې بزانو خيار کې لګو عثمان صاحب مبارک کو ته وی یو ورځ بزو برو باس زما مرګري چې زما کوم مرګري دی وی به برو باشي یو ورځ بتر او باشي وی بالکل صحیح ده هغه به یو ورځ به سي ګټم یو ورځ یاړونه ګټم عثمان صاحب هغه سړی وار تیر شو وی عزتن ابو باسا عثمان صاحب ته وی سباله بونګ او باسو عثمان صاحب مبارک راغی مسلمانانو راغلی دی او کافرم راغلی دی او بو د پاره عثمان صاحب ته وی او بو مسلمانانو او کافرو نوبت کافر لم چې ورکه نو طالب الله ثواب درکړي یوازې مسلمان لنه ده وی بس او بو مفرو باسه پیسې میسې پکې نشته ارو باسه مفرو باسه نن ورځ باندې به مفرو باسه او سار له بیا هغه د یو روپې دی ګوري خلقو خيار خلقو بس او بیرو وسته او مفوي مسلمانانو یوړي کافرون یوړي اسیو بوي پسار لباندې يهودي راغی او درې د چوس کنه خلق پرایشي یو سړی نشتا ولی خلق په دغه ورځ باندې د 2 ورځې د پاره وبوري وي ګوره په دې دین کې بدن خيار کې لګو منګه په دې دنیا کې خيار یو لیکن په دین کې باغ غنه کوي هغه شه دینو بیا په بل ورځ باندې وار د عثمان صاحب شو خلکو ته به له کوړې وي کدا ته د پاره وبورې نو میولای وی په خپل روباسه زمام سره سکان نشته وی بس او بس هغه سره راغی عثمان صاحب ته مبارک ته وی عثمان غنی وی ها وی دا کوی ټول خرڅو ما وی الکه پرې د نیم خدای کنه وی نه ټول خرڅو ما وی بس تک تراغه پیسې عمر کړی بیا نور ما
نو چې داسې مال دی دغه مال بیا ښه دی دغه مال دله ښه دی خو زړه به پورې مه ساته ګنې باطن به دله خراب کېږي واخر دعوانا الحمدلله صلی الله